څنګه چشته وای دا خو غټه ده د دې نه نور نه د کیلو مختب کې ځای نشته کنه دې سوري سم کړی ته د ته بل سوري نشته دې سوري سم کړی بل سوري کومه دا سوري سم کومه دي دا بار ګوره دې هغه اوس په زور باندې لکه سعید مړزان په وګړي څنګه شي خاله څنګه شي دا چې درې کې کنده خو نه لري وکړه څنګه نه کوته سلیمه ارمان خو راته ویو مړه بل ارمان خزه توبه خو خدای زما دې توبه دا خو راته ویو उड़ो कदम सलीमा हो कसम दे हमारे पूछा था हाँ तो सरकार रात में दिराजी انت خپل ځای معلوم دی د درځي هو دلته به نه پازاب وایل هذا ما تو سرکه کې ما سرک ده مقصد دکان ده سب اسمي سما راضي دي دا دې څنګه چلو انا دې دوسرا کې مې هغه مقصد خو ته ته لګي مقصد دې دوسرا کې بار وانت سرویس دا وګوره دا پین وګوره دا محمدي صاحب امراغه دا د ودان میډیا مشر دی ودان میډیا شمشاد د شمشاد مزوی مسول دا دی راغی سلیمه خدای زما دې توبه اینو یا الله نو हमारा नोरी ऐसा नहीं मुझे भी दुकान है यार सलीम کومه دوسرا راغلی بارا बढ़ के تاجو تو استاس ولشنه جوړ استبيات عشان کیږي څنګه خرچ چله واده پرې نه لګوشه او په موبایل په دې سره یارانه وکړې د شیرین درانی څخه د ډېر خپل د ته سي پیتی پیتی کوله دکانداري څنګه ده کتره بدل چیرته دوسرا او دکان دشتا شیګل تو سره کله راغلی سلیم دوسرا د اسماء ور ساره نه چپار ها ها
اسمان ولسالۍ اخر رمضان سرویس منو اچھا مسلم خان چې د مرمه د غل راغله دکان نور ور تاسو دلته راشه ورور چې تاسو له بینر جوړ کړي د خیر ما هم بینر جوړ زه خوشاله یم ها زه خبر خوشاله مسلمانې کوم کار یې څنګه وکړو کار یې خو آی نور کو څوک غواړي چې بینر ساز کی هغه چیرته وجدلار شي هغه دې ځای ته راشه چیرته راشي د ودان ټي وي یوټیوب چینل مینوالو په دې هله چې د سلیم خان سره مو زمونږ غب شپ خوښ شوی دا چې سلیم خان په ناڅاپي ډول دکان ته راغی نو د خلکو بیروبار ډیر زیات هم نشو کولی چې پوره خپرونه سره جوړه کړو دغه لږ ګپ شپ مو ورسره ولګو انشاءالله چې په نږدې وخت کې به زه د سلیم خان سره به د هغې په ژوند باندې پوره خپرونه جوړو